د جانان ټایپ فلمونه چې بیا جوړیږي او تاسو ته داسې افر کېږي بیا به راځئ؟ فی الحال دې کې زه هېڅ هم نشم ویلی. لکه فلم به بیا نه کوئ؟ نه، زه موویز کې کار کول غواړم، نه زه ډرامو کې کار کول غواړم. او زما دپاره دا که سیریل ټیک دی، زه یې کې خوشحال یم، پی ټي وي، اے وي ټي، او کوشش کوم زما مشران ما ته همدغه مشوره راکوي لګیا دي چې یار تاسو اردو کې کار وکړئ. پی ټي وي نه کار سټارټ کړی، مین ټایټل ما فرست پی ټي وي کې ما کار کړی دا مین ټایټل ما کړی، دا پرایویټ خو زه اوس راغلم. بالکل چې کتونکو چې د پی ټي وي نه سټارټ واخلي نو پی ټي وي خو زمونږ مطلب داسې به وایي چې د ټول میډیا د مور ده. اول پی ټي وي او بیا دا نور سره راغلي نو چې د هغې نه راوځي نو یقینا چې هغه به ځلنده ستوري داسې ده. بالکل همداسې ده، هغه یو اکیډمي ده او ما پکې ډېر زیات زده کړه کړې ده. السلام علیکم ګران کتونکو، نوید بهزاد مردان نیوز 1 سره ستاسو خدمت کې حاضر شوم. زما تر څنګ تاسو وینئ ډېر محترمه تکړه هنرمنده نوري خان فلم ډراما کې کار کړی، تاسو ډېر ښه پېژنئ. د تعارف محتاج نه ده. دې ټایم کې د بدرمنیر په 14 تلین کې زموږ سره ملاقات وشو، هغې سره یو څو خبرې ترې کړو. زموږ سره السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې؟ ښه یې؟ الحمدلله. جی تاسو ښه؟ شکر الحمدلله. میم تاسو نن راغلي، تاسو نه بعد څو فیمیلز نور هم راغلل، خو تاسو فرست وی چې راغلي څنګه مو دا هڅه وکړله چې دې تلین ته راتله پکار دي؟ ځکه چې زیاتره فنکاران چې نو راغلي دي، خو بیا هم داسې څه کمي موږ لږ ډېر محسوس تاسو راغلي نو فیمیل تاسو فرست راغلي. جی کله چې ما ته وینا وشوله او ما ته پته ولګېده چې د بدر منیر سے برسی دا 16ویں برسی جو ان کی 16ویں برسی ہے ان کی، اور انویٹیشن جب مجھے میں بہت خوش ہوئی. تاسو چېرته د بدر منیر صاحب یو فلم کتلی چېرته مو نظر نه تېر شوی دی؟ او جی فلم کتلی دی. زه چې کله وړه وم نو زما مونږ به نیا کرتلو نو هغوی به لګولې وو. چې کوم ایکټینګ او پرفارمنس و هغې کې څه ستاسو داسې ډېر خوښ شوي چې هغه اوس تاسو ته په نظر نه راځي؟ چونکې تاسو په خپل هم فلم کړی دی. هغه اوریجنل ایکټر و. اوریجنل ایکټر و، بس ایکټینګ د هغوی داسې لګېدو چې نیچرل و، بالکل هغې کې صدا نه جي ډېر زیات. او ما دا هم به اورېدل د نه چې هغوی یو مزدور هم و، محنتکش هم و. نو هغوی په فلم انډسټرۍ کې هم هغوی ډېر محنت کړی دی. نو نن 16 سال وشول خو اوس هم ماشاءالله وګورئ هر څه ستاسو مخامخ دي. بالکل حقیقت دی. نوري دا هم راته ووایه چې تاسو په خپله هم فلم وکړو جانان، بل فلم هم کړی؟ جی یو ما 2 موویز کړي دي، یو جانان او یو رشکې والا. جانان چونکې نوې کسانو اصغر چیما پروډکشن وکړه او رکشې وال چې دا شاید فلم پروډکشن و، دواړو کې تاسو څه فرق محسوس کو؟ کم یو ستاسو په نظر کې بیسټ دی چې ستاسو پرفارمنس یا مطلب هغه خلکو ډېر خوښ کړي؟ دواړه فلمونه ډېر ښه ایکسپیرینس و، خو جانان پکې ډېر ښه. جانان ډېر ښه، جانان خو ډېر بزنس کړو. جی ډېر بزنس یې کړو، ډېر ښه. او جی نو څه ګڼئ د جانان ټایپ فلمونه چې بیا جوړیږي او تاسو ته داسې افر کېږي بیا به راځئ؟ فی الحال دې کې زه هېڅ هم نشم ویلی. لکه فلم به بیا نه کوئ؟ نه، زه موویز کې کار کول غواړم، نه زه ډرامو کې کار کول غواړم. او زما دپاره دا که سیریل ټیک دی، زه یې کې خوشحال یم، پی ټي وي، اے وي ټي، او کوشش کوم زما مشران ما ته همدغه مشوره راکوي لګیا دي چې یار تاسو اردو کې کار وکړئ. نو کوشش مې خپل سټارټ کړی. تاسو زما د چې پی ټي وي کې کومې ډرامې دي دې ټایم کې د اردو کم سیریل روان دي هغه کم دا لږ زموږ کتونکو ته؟ یو زخمونه ده د پی ټي وي، او یو چې دی انکار دی په اے وي ټي کې. نو الحمدلله دواړه پروجیکټ روان دي چې کله هغه انکار کې ستاسو کردار چې دی هغه څنګه دی؟ مین ټایټل دواړو کې ما پی ټي وي نه کار سټارټ کړی، مین ټایټل ما فرست پی ټي وي کې ما کار کړی دا مین ټایټل ما کړی، دا پرایویټ خو زه اوس راغلم. بالکل چې کتونکو چې د پی ټي وي نه سټارټ واخلي نو پی ټي وي خو زمونږ مطلب داسې به وایي چې د ټول میډیا مور ده. اول پی ټي وي او بیا دا نور سره راغلي نو چې د هغې نه راوځي نو یقینا چې هغه به ځلنده ستوري داسې ده. بالکل همداسې ده، هغه یو اکیډمي ده او ما پکې ډېر زیات زده کړه کړې ده. مختصر پیغام؟ ډېره مننه ستاسو ټولو.